تما څومره ولټولې ظالمي، په نوښار کې در پسې خوار شوم، په دیر کې در پسې واګیر شوم، او سواد کې در پسې ډک د فساد شوم، او تا دلته کې د غم ډیزاین جوړ کړی دی. پرېږده فقیریه، تا ته پسې او زه پسې ما، تا ته څه پته ده چې په ما څه تېرېږي؟ چې د شپې خوبونو کې مې تې، په ویښه مې تې، په روټۍ کې مې تې، په چاو کې مې تې، په لمن کې مې تې، په کمبل کې مې تې، په ډبل کې. اخوا شه مړه، دا ته څه پاو تو باو تو سر شوې. دا خبره نه ده فقیریه. بیا څه خبره ده؟ زما نیکه وارث خان ډاکو تښتوله. دا خو ډېر ښه شو، ستا نیکې کې هم ډېر ورو، هر چا سره بیا خوله واله ډېر ښه ها؟ څه دې ووایي؟ ستا نیکه وارث ډاکو تښتوله؟ ستا نیکه خو زما د یار معشوقه ده. تو داسې چل وکړه چې زما عزت په سر کا، زه په خپل کور کې په باورچي خانه کې ارام وکړه. اوس زه پوه شه او وارث خان ډاکو پوه شه. د وارث خان ډاکو هغه داسې هغه څه وکړم، هغه زما د یار په امانت کې خیانت وکړو. وارث چېرې په امانت کې خیانت نه دی کړی شهزاده، او بیا ما ته خو په هغه ورځ باندې پته ولګېده، په کومه ورځ باندې چې دې د څپېړو ګزار په تا باندې کړی و. ما دا اندازه ولګوله چې دا جینۍ تا سره د زړه نه مینه کوي، او د وارث کار دی دوه مین زړونه یو ځای کول. ټیک ده که نه شهزاده؟ زړه مضبوط کا او راځه. اوس ته پوه شه او دا پوه شه، او زه پوه شه او دا پوه شه. څنګه ته معافي غواړم، دغه ورځ د څپېړې. ای وارثه، ودې کتل؟ دې ته وایي مینه. دې ته وایي مینه؟ دا نوې لیلا او نوې مجنون دي. خو ستا په زړه کې به زما دپاره کله مینه پیدا کېږي؟ د نورو په مینه باندې خو ډېره خوشحالېږې او زما سره اړو فکر نشته. خوښه م نه ده چې د دوی واده هم دلته وکړو. زما خوښه نه ده په دې واده کې د جنۍ د رورها یا نه ډېره ضروري ده. ګوره شهزاده، زما د زړه خبره دې وکړه، د پښتونوالي خبره دې وکړه. رحمانه، د لاړ شه واستم خان ته زما دا پیغام ورسوه، که ته د خپل کور واده د شهزاده سره کول غواړې، نو بیا به موږ ستا کور ښه په عزت سره ستا کور ته درولیږو، او ښه په عزت سره په ډولۍ کې کښېنو، دلته به یې راولو او ورته ووایه چې دا شرط تا ته منظور دی او که نه. ډېره ښه ده جي. زلمیا، ما ته د وارث خان هر یو شرط منظور دی. ورشه او وارث خان ته د خوشحالۍ دا پیغام ور ورسوه، ما ته دا رشته منظوره ده. ټیک ده استم خانه، زه به ستا دا پیغام وارث خان ته ورسوم. دا شرط تا څنګه ومن لالا؟ وکټه سریا، بلا په دې خبرو نه پوهېږې، د دې نه بغیر بله لار نه وه. زه به استم خان نه څنګه جوړېږم، داسې دوښان به له جوړېږم، راسته به له تباه برباد کړم. دا په تاسو شولو، دې ښودله د مرګ خولې ته ورسولو، او ستاسو زه به دې ټول د مرګ خولې ته ورسوم، قلم په طاقت به سباني اخبار کې دې ټول برباد کړم. پرونه پورې خو تا دې منې کولو، او نن ته په خپله په هغې لار روانې. د حق لاره څوک نشي نیوې ښځې، ته په دې خبرو نه پوهېږې. زه په دې خبرو ډېر ښه پوهېږم پانو، ستا دومره عمر نه دی څومره چې زما تجربه ده، ځکه چې ما د سیاست یوه پاڼه په خپله ژبه ساتلې ده. زه به وارث خان نه داسې بدله خلم چې بیا دپاره چېرې د چا عزت ته په بدو سترګو نه ګوري. د وارث انصاف ته دومره لوی کنځل مه کوه لالا، هغه خو یو فرښته ده، او اوس که زما واده کېږي نو صرف شهزاد سره به کېږي. غلی شه بدبخت، ووځئ دا او په کمره کې یې بنده کړئ. نجمه، ته زما دومره خیال ساتي، اخر ولې؟ ځکه چې ته یو بادر ځوان یې، د ظلم مقابله کې
او ته د مظلومانو ملګرتیا کې استم خان یو ډېر غټ ناسور دی او همیشه دپاره ختم کا. استم خان خو څه زه به د هغه ټول خاندان ختموم او اول به وارث سره ګورم چا چې زه دې ځای ته رارسولی یم. نجمه لالا مې لفافه پاتې شوه دا ور ورسو ضروري کاغذونه دي ور ورسو. ډېره ښه ده. خانجي ولې لکه جلال دلته یوازې ولې پرېښودو؟ جلال خپل رور ته ټوله کیسه تېره کړه او هغه دا قسم وکړو چې سباني اخبار کې به هر څه چاپ کړي. جلال رور دې چېرته؟ اوس په د هسپتال نه وتي. ژوندی کور ته نه ځي. راځه ښځې نو خو دا لاره ډېره ګرانه ده. څه چل دی لکه ګورې نه زنانه راسره ده لرې شه د مخې نه مې. مخې نه خو به تا لرې کوو دا انکر منکر تا ملاوېدو له راغلي دي اول دې سره ملاقات وکړه. ماده څه غواړئ؟ جورجانا کوم فایل چې ته سبا په اخبار کې شایع کړې هغه موږ ته په حواله کړه. ګنې نو تاسو کې انکار مه کوه بوډا یو ورور داسې ما سره هسپتال کې پروت دی او تا به قبر ته ورسو. تاسو دا خبرې زما ارادې نشي بدلولی. دا هغه فایل ستاسو په حواله م کړم نو ستاسو ټولې کارنامې زما په سینه کې لیکلې شوي دي. نو بیا بدله دا خېټه غلبېل غلبېل کما. ستا د مرګ نه پس به زه ستا ټول نسل ختمومه. نازو ای د نازو لورې زه دې هلته لټومه او دا دلته ته په کومو سوچونو کې غرقه شوې؟ په هغه سوچونو کې ډوبې مه وارثه چې د خلکو په سرخو څېرې تړې او په خپل سر د کفن تړلې. آخر دا ولې؟ ولې ستا څه خیال دی چې زه هم څېرې وتړمه؟ کله به تړې؟ نه یې تړمه هله به یې تړم چې کله ته ځوانه شې پیغله شې. دا وګورئ